دوستانو نن مو تاسو سره د سلیم کوکو یعنی د سلیم افریدي یو ویډیو راوړې ده چې پکې یې ډیر ناروا او غلط کار کړی دی. کو تاسو هم دغه ویډیو کتل غواړئ او د ټولو معلوماتو نه ځان خبرول غواړئ نو موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ چې د ټول حقیقت نه خبر شئ. او کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل قرار کړئ سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان هم ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه درورسي. سلامونه دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې سلیم کوکو یو ډیر مشهور او ښکلی هلک دی او په ټیک ټاک هم ډیر مشهور دی. ډیرې ښکلي ویډیوګانې جوړوي. د خپلو ښکلو ویډیوګانو جوړولو په وجه ډیر مینوال لري خو د هغه نن سبا په سوشل میډیا او په فیسبوک باندې څه داسې ویډیوګانې وایرل شوي دي چې پکې معلومیږي چې هغه پکې بدکاري کړې ده. څه موده مخکې خو داسې یو خبر شیر شوی و او تاسو به هم لیدلی و چې هغه داسې ویډیوګانې جوړې کړې وې چې هغه پکې خپل ځان هم بربند کړی دی چې په هغې باندې ترنه ټول پښتانه خفه شوي وو. دا د پښتنو په نوم یو داغ و. د سلیم کوکو دغه ویډیوګانې چې د یو کس سره پکې خبرې کولې او دغه ویډیو یې هم وایرل شوې وه. ممکن ده چې تاسو به هم کتلی وي خو هغه بیا دا وویل چې دا زما ویډیو نه وه، دا زما هم شکل و. نو بیا هم خلکو ورته کمنټسونه کول چې دا هم دی اوس ځان خلاصوي. نو دوستانو تاسو ته معلومه ده چې سلیم کوکو نن سبا په دوبۍ کې دی او دغه ویډیو هم د دوبۍ نه وایرل شوې ده چې په هوټل کې دغه کارونه کړي دي. او دوستانو کو تاسو وګورئ او د پوره معلومات نه بعد دغسې معلومه شوه چې دغه یو فیک ویډیو ده چې په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده. خو دوستانو نن سبا هم د باره کې هم دغسې ویډیوګانې اخر جوړیږي. سلیم کوکو په دوبۍ کې په هوټل کې دغه کارونه کوي او د دې کارونو دپاره تللی دی. نو دوستانو په هیچا دغسې غلط الزام لګول نه دي پکار، ځکه چې په یو انسان د یو پرده واچوله نو الله پاک په تاسو ډېرې پردې واچوي. او دوستانو دغه د سلیم کوکو خپله ویډیو نه ده، دغه یو پیک ویډیو ده چې تاسو یې په سوشل میډیا ګورئ. دوستانو دا و د نن ورځې خبر چې د سره مو شریکو. کو ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم راسره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.